لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین مخ کے ہم دے منافقین خلق دے فتنے رو پورتا کولے کوشش نہ کړي دي او د تو د ناکامي کول د پوره هر قسم تدبیر نه کړي دي تر دې چې حق روغ او د الله تعالی حکم ښکارا شو په داسې حال کې چې دوی بد غنن کی وي. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. دوی کې ځنې هغه څوک دي چې وایي مو ته اجازه روکا او مو په فتنه کې ما اچوا خبردار شئ هم دوی په فتنه کې غورځېدلي دي او بېشک جهنم یقینا کافرون لره روګېروین کوي دی. تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. کتو ته شګړه در ورسېږي نو دوی خپه کوي او کچېرې تو ته مصیبت در ورسېږي نو دوی وایي یقینا مش خپل کور د مخکې نه نیولی و او واپس کیږي په داسې حال کې چې دوی د تو په مصیبت ډېر خوشحاله وي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ته دوی ته ووایه میشته به د سره مصیبت رو ونه رسېږي مګر هغه چې الله تعالی زمیش د پوره لیکلی وي هم هغه الله تعالی زمیش کارساز دی او پس لازمه ده چې مؤمنون خاص په الله تعالی باندې توکل وکړي. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. دوی ته ووایه تاسې چې زموږ په هکله د څه شي په انتظار کوئ هغه د دې نه سوا بل څه نه دي چې په دوی شګړې کې یوه شګړه ده یعنی فتح یا شهادت او موږ چې د تاسې په هکله د څه شي په انتظار کوئ هغه دا دی چې الله تعالی په خپله تاسې له سزا درکوي او که زموږ په لوس یې درکوي شادو نو اوس تاسې هم انتظار کوئ او موږ هم تاسې سره انتظار کوونکي یو. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. دې منافقین ته ووایه تاسې مولې نه لګوئ په رضا سره یا د اسلام په زور سره د سره بله تاسې نه قبول نه کړه شي بېشکه تاسې له شروع نه فاسقان یئ. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم
كارهون دې منافقین دې خرج کړل شوی مول دې نه قبل دې وجه دې نه سوا بل هیڅ نه دو چې دوی د الله تعالی او د هغه د رسول سره کوپر کړای دی منځله چې رودري می پزړه موت سره رودري می او د الله تعالی په یار کې چې خرج کوي نو په ناخوشۍ سره خرج کوي